ډیرو ملګرو دوستانو غوښتنه کوله چې موږ ته یو داسې عمل وښیاست چې ګناهونه پرېږدو او له ګناهونو سره مو نفرت پیدا سي. دوستانو دا نصیحت مې ضرور واوري او نورو مؤمنانو مسلمانانو ورونو خویندو ته یې هم ورسوي. دوستانو دا غر به تاسې ګورئ ډېر لوی غر ده. که چیرې مو ګناهونه د دغه غره په شان باندې وي او یا په مثل د دغه غره نور غرونه هم ورسره سي او د تاسې ګناهونه د دې غرونو اندازې ته ورسیږي، نصیحت مې دا ده درته لمونځ مه پرېږدئ، په لمانځه مو منګولې ټینګې کړئ. رب العزت جل وعلا وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، له ناروا او له بېحیاوو کارونو به مو لمونځ راوګرځوي او الله جل وعلا به چې ګناهونه مو دومره وي لکه د دې لویو غرونو په اندازه خو رب العزت جل وعلا به بښنه درته وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو چا وویل یا رسول الله پلانی ټوله شپه لمنځونه کوي خو چې کله سهار سي بیا غلا کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل وایي زر داسې لمونځ یې له غلا راوګرځوي. نو دوستانو که غواړئ چې ګناهونه پرېږدئ او له ګناهونو سره مو نفرت پیدا سي، لمونځ مه پرېږدئ، په لمانځه مو منګولې ټینګې کړئ، په خپل وخت یې وکړئ، انشاءالله ګناهونه به هم پرېږدئ او له ګناهونو سره به مو نفرت هم پیدا سي.